بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو محصلینو والسلام علیکم ورحمت الله. زمونږ د څلورمې اونۍ درس چې دی هغه ځینې موضوعاتو ته به انشاءالله موږ په دې کې اشاره کوو. د هغو موضوعاتو نه د ډیپلوماسۍ اړوند پاتې اصطلاحات دي چې په دې باندې هم بحث کوو. دارنګه د ډیپلومات او د هغه د شخصیت، علمیت او مهارت او دندې زموږ بله برخه ده. ډیپلوماسۍ یو مهمه برخه ډیپلومات ګڼل کیږي. د ډیپلومات په هکله به موږ اسلامي تګلوري، غیر اسلامي تګلوري چې په هغې کې ډیپلومات شخصیت څنګه دی، علمیت، د هغې مهارت او دندې، واکونه او صلاحیتونه څه دي، دا به انشاءالله د څلورمې اونۍ په درس کې به انشاءالله تر مطالعې لاندې نیسو. ډیپلوماسۍ اړوند د اصطلاحاتو کې بله اصطلاح چې د هغه نړیوال یا بین المللي کارکوونکي دي، انټرنیشنل امپلویز. دا ټول هغه اداري، مسلکي او فني کارمندان شامل دي په دې کې چې د خپل هیواد په نمایندګۍ په بل هیواد کې وظیفه سرته رسوي. موږ ګورو چې په نړیواله سطح باندې ځینې نړیوال سازمانونه شتون لري، ځینې نړیوالې پروژې ترسره کیږي. په هغې کې په پراخه کچه باندې نړیوال کارمندان د مختلفو هیوادونو څخه فني کارمندان، مسلکي ماهرین، انجینران په مختلفو برخو کې هغوی دندې ترسره کوي. نو دغه ټولو کارمندانو ته نړیوال یا بین المللي کارکوونکي انټرنیشنل امپلویز ویل کیږي. بل چې د رسمي مذاکرات دي، ډیپلوماټیک نیګوسیشنز. دغه رسمي مذاکرات یا نیګوسیشنز چې دي د رسمي چینلونو د سفارت له لارې کله چې د هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل پیښیږي نو دوی د اړوند هیواد سره د همدې سفارت له لارې خپل مسایل شریکوي او د همدې له لارې دوی خپل مسایل حل کوي. نو دې ټولو ته رسمي مذاکرات ویل کیږي. ډیپلوماټیک مسؤلیتونه او مزایاوې بل اړوند اصطلاح ده چې دې ته ډیپلوماټیک امیونټیز اینډ پریویلیجز ویل کیږي. لومړی راځو مسؤلیت پیژنو، ډیپلوماټیک مسؤلیت، بیا مزایا پیژنو. ډیپلوماټیک مسؤلیت هغه خوندیتوب دی چې یو ډیپلومات ته د هغه د وظیفوي موقف په اساس باندې د لارې په اوږدو کې او میزبان هیواد کې د امنیتي مقاماتو د تعقیب څخه خوندیتوب ته دې ته ډیپلوماټیک مسؤلیت ویل کیږي. یعنې کله چې ډیپلومات د استازي په توګه معرفي کیږي نو د یو لوړ خوندیتوبونه لري. دغه خوندیتوب څه دی چې دا کله د لارې په اوږدو کې سفر کوي نو هیڅوک نشي کولی چې د دې بیګ تالاشي کې یا پولیسي تعقیب کې یا ځینې نور، یا کله چې میزبان هیواد کې دنده ترسره کوي که چیرې دې نه جرم رامنځته کیږي یا ځینې نور تخلفات، نو هیڅ امنیتي مقام نشي کولی چې د تعقیب کړي او د دې نه پوښتنه وکړي. دې ته ډیپلوماټیک مسؤلیت ویل کیږي. په ډیپلوماټیک اصطلاحاتو کې ډیپلوماټیک مزایاوې دي یا ځانګړتیاوې دي. ډیپلوماټیک مزایاوې د هغه اختصاصي ځانګړتیاوې دي چې د عامو خلکو په نسبت باندې یوازې ډیپلومات ته اختصاص شوي وي، چې دغه مزایاوې عبارت دي د مالیې معافیت دی، د ګمرکي ټکسونو څخه معافیت دی، د ټولنیزو بیمو څخه معافیت دی او د شخصي عمومي خدمتونو څخه معافیت. د مالیې څخه معافیت په دې معنی چې ډیپلومات اړوند چې کوم اموال دي او سفارت پورې اړوند ټول مالونه چې دي په دې کې مالیه نشته او دا معاف ګڼل کیږي. دا یو ځانګړتیاوي. بل چې دی ګمرکي ټکسونه چې څومره دي په دې اموالو باندې د ډیپلومات اموال وي، شخصي اموال وي، نه تجارتي، دارنګه سفارت پورې ټول مالونه چې دي دې نه ګمرکي ټکسونه نه اخیستل کیږي. د ټولنیزو بیمو څخه معافیت کله یو ډیپلومات چې دی په میزبان هیواد کې دنده ترسره کوي ولته ټولنیز بیمې اجباري وي نو ډیپلومات چې دی د دې څخه معاف دی د نورو عامو خلکو په نسبت باندې. په یو حالت کې ټولنیز بیمه په هغې باندې جاري کېدی شي چې کله یو ډیپلومات د همغه هیواد اړوند تابعیت ولري. د دې نه پرته ټولنیز بیمو څخه معاف دی. شخصي عمومي خدمتونو څخه معاف دی، لکه په عامو خلکو باندې ځینې شخصي عمومي خدمات دي یا د عسکرۍ مکلفیت دی، ځینې نور مکلفیتونه چې دا په ډیپلومات باندې نه تطبیقیږي. ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاحاتو کې بل چې دی د ډیپلوماسۍ د مذاکرې ځینې ضروري مسایل دي چې په دې مسایلو کې د اجنډا ترتیب ده، اخفا یا رازداري ده، نشرول د اختتامي مذاکرات دي. لومړی راځو د اجنډا ترتیب ته چې کله ډیپلوماسي یا مذاکره صورت نیسي لومړی باید اجنډا وټاکل شي چې په کومه موضوع باندې موږ بحث کوو، کوم
موضوعات اولویت ولري، یعنی اجنډا نه پرته خبرې اترې کول داسې ابس خبرې به وي او مفهوم ته به نه رسېږي. نو اجنډا چې ده ډېر مهمه ده چې هغه کم مساله ده یا کوم مسایلو په هغې باندې خبرې اترې کېږي. بل په ډیپلوماسۍ کې ډېره مهمه خبر اخفا یا رازداري ده. که څه هم په اوسنیو وختونو کې دویمه نړیوالې جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو مشهور سازمان هم په دې باندې صراحت لري چې ډیپلوماسي باید علني وي او مخفي به نه وي. په دې کې باید هغه خفیه ډیپلوماسي چې ده سیکرټ ډیپلوماسي باید رامنځته نه شي. نو خو په اصل کې اخفا یا رازداري په ډیپلوماسۍ کې په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې کله د هیوادونو ترمنځ د ګټو ترمنځ تضاد وي یا د هغوی ګټو ترمنځ سمون یا مطابقت ونه لري. نو تر ډېره حده پورې په خبرو اترو کې دغه رازداري یا اخفا په نظر کې نیول کېږي. خصوصا د سړې جګړې په دوران کې د شوروي اتحاد او د امریکا د هغوی د ګټو ترمنځ یو نوع تضاد شتون درلوده. دغه تضاد په نظر کې نیولو همیشه به د هغوی خبرې اترې مذاکرې به مخفي وي یا ځینې نور نظامي برخو کې چې کوم مذاکرات کېږي دې ته ضرورت لیدل کېږي چې تر څو اخفا یا رازداري وساتل شي. دریم چې دی نشرول دي. کله چې ډیپلوماسي مذاکره ترسره کېږي نو د هیوادونو ترمنځ باید دغه ډیپلوماسي چې دی باید نشر شي، خلک ترې آګاه شي او چې د دې هغه کم اړوند کم مسایل چې دي خلک باید ترې خبر شي چې د اخبار، تلویزیون، رادیو له لارې په مختلفو ژبو په واسطه باندې باید نشر شي. په اخره کې اختتامي مذاکرات. د اختتامي مذاکراتو نه هدف د ډیپلوماسۍ نتیجه ده چې د هغې په اساس باندې نتایج لاسته راځي. دغه نتیجه یا به منفي یا به مثبت. که منفي وي نو ریاکشن یا رد عمل د خلکو به ښیي چې دا تر ډېر حده پورې سیاسیون او ډیپلوماتان تر تنقید لاندې نیول کېږي. اما که چیرې مثبت وي نو د هغې د مثبت په اساس باندې د خلکو د تشویق لامل ګرځي. د ډیپلوماسۍ اړوند اصطلاحاتو کې بل اصطلاح چې ده د ډیپلوماسۍ لوبغاړي دي، پلیئرز آف ډیپلوماسي. دغه لوبغاړي په دې معنی چې څوک د ډیپلوماسۍ د کنټرول یا د هغې د چلولو مسؤلیت لري چې په هغې کې په رأس کې ولسمشر یا پریزیډنټ راځي. دویم چې دی د بهرنیو چارو وزیر دی. دریم مسلکي ډیپلوماتان دي. څلورم خاص ډیپلوماتیک نمایندګان دي. او پنځم چې د عسکري او نور ماهرین دي. دا ټول چې دی ډیپلوماسۍ لوبغاړي ګڼل کېږي چې په راس کې ولسمشر تر ټولو لوړپوړی چارواکی دی. ولسمشر یو لړ صلاحیتونه لري چې ډیپلوماتیک هیئت د هغوی نظارت، خارجه وزیر مقررول، ډیپلوماتانو ټاکل، بهرني استازي منل دا د ولسمشر په صلاحیتونو کې راځي. بهرنیو چارو وزیر چې دی دوی سفارتونه کنټرولوي او عملی اقدامات کوي او کم چې سفارتونه دي هغوی ته لارښوونې هم د همدې لارې کېږي. مسلکي ډیپلوماتان دي، پروفیشنل ډیپلوماسي چې عملاً په ساحه کې دوی موجود دي او د ډیپلوماسۍ او د سفارت چارې چې دي هم دوی کنټرولوي. خاص ډیپلوماتیک نمایندګان په ځینو برخو کې سپیشل هماغه میجرز ورته ویل کېږي چې دوی ټاکل کېږي، یعنې ځینې خاص مسایل دي چې د هغې لپاره د ولسمشر لخوا او د لوړپوړي چارواکو لخوا خاص نمایندګان ټاکل کېږي او په هغوی خبرې اترې. ځینې تجارتي مسایل دي یا ځینې نور اکاډمیک مسایلو لپاره چې دي همدا ډیپلوماتان ټاکل کېږي. عسکري او نور ماهرین دي. که چیرې په نظامي برخه کې د هیوادونو ترمنځ روابط وي نو دغه یوازې د همدې ماهرینو لخوا د کم چې د فوج صاحب منصبداران دي او نظامي اشخاص دوی دغه مسایل کنټرولوي. نو په کل کې دا د ډیپلوماسۍ لوبغاړي دي: ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر، مسلکي ډیپلوماتان، خاص ډیپلوماتیک نمایندګان، عسکري او نور ماهرین. زمونږ د درس بله برخه چې ده هغه ډیپلومات او د هغه شخصیت، علمیت، مهارت او دندې دا تر مطالعې لاندې نیسو. لکه څرنګه چې ډیپلوماسۍ یو بل مهم اړخ چې د ډیپلومات ګڼل کېږي او په خپل عملاً ډیپلوماسي او د ډیپلوماسۍ دستګاه د همدې لخوا کنټرولېږي، نو باید موږ ډیپلومات وپېژنو، د هغې شخصیت، د هغې کم ځانګړتیاوې څه دندې لري، دا هم په دې اړه باید موږ معلومات ترلاسه کړو. ډیپلومات راځو تعریفوو چې ډیپلومات هغه شخص ته ویل کېږي چې د خبرو اترو محاورې په فن کې پوره مهارت ولري او د خارجي سیاست پر مخ وړلو او اجرا دنده په غاړه ولري. دې ته ډیپلومات ویل کېږي چې خبرې اترې، مذاکرې، هغه ټول فنون چې دي په دې اړه د پوره مهارت ولري او خارجي سیاست د هغې عملي کېدل چې دي دا د ډیپلومات دنده دی.
د ډیپلومات په هکله مختلف بېلابېل لیدلوري شتون لري. یو د هغې نه اسلامي لیدلوری دی. په اسلامي ټرمینالوژي کې د ډیپلومات مترادفه کلمه چې ده هغه سفیر او رسول استعمالیږي. سفیر او رسول. نو سفیر لفظ چې دی دا د سفاره نه اخیستل شوی دی او سفاره چې دی دا د پردې لرې کول، د ګردونو لرې کول او د حق څرګندولو په معنا باندې دی. او په همدې اساس باندې په اسلامي ټرمینالوژي کې د ډیپلومات لپاره سفیر استعمالیږي او د سفیر کلمه چې دی دا د سفاره نه اخیستل شوی. سفاره په لغت عربي کې پردې لرې کولو ته ویل کېږي، ګردونو لرې کول. نو په همدې اساس باندې د ډیپلومات دنده چې دی دا د پردې لرې کول په دې معنا چې د دوه اړخونو ترمنځ به مسایل حل کوي، جنجالونه له منځه وړي، ګردونه به لرې کوي. کله یعنې ګرد لرې شو نو صفا کېږي او د صفایي له امله څه کېږي، هلته روښنایي رامنځته کېږي او مسایل حل و فصل کېږي. نو په همدې اساس باندې ډیپلومات ته سفیر ویل کېږي چې دنده یې چې ده همغه د دواړو اړخونو ترمنځ صمیمانه اړیکې ټینګول دي. د ډیپلومات په هکله اسلامي لیدلوري به انشاءالله موږ په دې کې ځینې کتابونو ته اشاره کوو چې په هغې کې الاحکام السلطانیه دی، رسول الملوک دی، کتاب الخراج دی، سیر الکبیر دی، سیاستنامه دی. دا هغه کتابونه دي چې په دې کې د ډیپلومات په هکله معلومات رااخیستي دي. نو په همدې اساس موږ د ډیپلومات هغه مواصفات او ځانګړتیاوې د همدې کتابونو په حوالې سره به انشاءالله په نورو سلایډونو کې تشریح کوو چې هغې کې احکام السلطانیه، رسول الملوک، کتاب الخراج، سیر الکبیر او سیاستنامه دي. د ډیپلومات په هکله چې کم اسلامي علما او نظریات دي، لومړی دا دی چې د هغې څه ځانګړتیا ولري. لومړی ډیپلومات باید د کار وړتیا ولري. د کار وړتیا په دې معنا چې باید مسلکي شخص اوسي، داسې نه چې د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه ونه لري او دی وګماره شي. لکه موږ ګورو چې په افغانستان کې اکثره چې کوم ډیپلوماتان ټاکل کېږي دا د روابطو په اساس ټاکل کېږي چې په دې برخه کې مسلکي نه وي. نو د دې نتیجه بیا دا راوځي چې موږ تر ډېره حده پورې خپل ملي منافع له لاسه ورکړو او په ډېر زیان او تاوان سره مخامخ شو. دویم چې دی په هغه ځای کې چې دنده ترسره کوي د هغوی د فرهنګ سره باید بلدتیا ولري. ډیپلومات لپاره د اړینه ده چې تر څو په هغه ځای کې د دنده سره کې د هغوی عرف و عادات، د هغوی کوم رواجونه دي دا په نظر کې ونیسي. چیرې دی په نظر کې نه نیسي نو کیدای شي ځینې مشکلات سره به مخامخ شي او خپله دنده به اجرا نشي کولی. دریم چې د دښمنانو توطیې باندې آګاه اوسي. ډیپلومات باید دومره ذهین اوسي چې کم چې دښمنانو توطیې دي دا باید درک کشف کړي او هیواد ته راپور ورکړي. ځینې ضروري علومو باندې پوهه ولري چې په دغه علومو کې سیاسي علوم دی، اداري علوم دی، په اقتصاد برخه کې، د مالیې په برخه کې د هغې په اساساتو باندې باید حد اقل معلومات ترلاسه کړي. ابن فرح حنفي په رسل الملوک کې لیکي چې ډیپلومات لپاره چې دی هغه علم، د هغې نظر، نجابت، عقل، زیرکتیا د مقابل لوري څخه باید زیات وي. نو سفیر چې دی په علمي لحاظ د مقابل لوري نه باید زیات علم ولري. که چیرې دی مثلا په علمي لحاظ د هغې نه کمزوری وي په دې معنا چې دی خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړل. نجابت چې هغه باید د شریف کورنۍ نه وي، پاک وي، منزه وي، د اخلاقو خاوند وي. عقل باید ډیر هوښیار وي، زیرک وي. په دې ټولو برخو کې باید د مقابل لوري څخه باید زیات وړتیا ولري. په دې معنا چې دغه خپل سفیر د خپل پاچا د نمایندګي کوي. که چیرې یو غیر مسلکي شخص کارل کېږي نو دا په دې معنا چې د هغه مشر چې دی دا ډیر یعنې کم ظرفه شخص دی او ځکه داسې ناوړه شخص یې ټاکلی. امانتدار باید وي، تقوا وي، په هغې کې د الله تعالی نه ویره ولري، پاک لمنه وي، په خلکو باندې باید تور پورې کړی نه وي او پخپله هم په پلیتو کارونو کې ښکیل نه وي. وفادار وي چې دا ډیر مهم ګڼل کېږي. خوشګویه باید نه وي او درواغجن نه وي. یو بل عالم چې دی د سفیر په اړه دا نظر لري چې سفیر باید ځینې ځانګړتیاوې ولري. لومړی چې دی سفیر باید لوړ آواز ولري. لوړ آواز په دې معنا که چیرې یو شخص مثلا آواز یې داسې خاموش وي نو دا په دې دلالت کوي چې هغه تر ډېر حده پورې مثلا کمزوری دی یا خپل هغه هدف نورو ته نشي رسولی. نو په همدې اساس د سفیر د لوړ آواز چې دی دا هم ډېر مهم ګڼل کېږي. ښکلی څېره او ظاهري بڼه ولري. ښکلی څېره په دې معنی چې د هغې قد و قامت، د هغې ظاهري بڼه باید د ډیپلوماتانو غوندې وي.
یعنی که چیرې یو ډیپلومات هغه مثلا په ظاهري لحاظ باندې صحتمند نه وي او یو ډیر کمزوری شخص چې مثلا وټاکل شي نو دی به تر ډیر حده پورې نور خلق تر تاثیر لاندې نشي راوستی. نو ډیپلومات باید ښکلې څیره او قد و قامت نو څیرې نه ښکلاوالي نه هدف هم دا دی چې ظاهري بڼه باید څه وي منظم وي. ډیر کمزوری داسې نه وي لکه که ډیر یو ضعیف او لاغره شخص ټاکل کیږي نو دا په دې معنا ده چې په نورو باندې تاثیر نه لري او دا یعنی د هغې د ماتې په معنا باندې هم ګڼل کیږي. ښکلی بیان او د ملي ګټو ساتونکي وي یعنی خبرې کې فصاحت او بلاغت ولري ښه خبرې وکړي د مذاکرې په میتودونو باندې پوه سي او د ملي ګټو د هغې سره باید ژمن وي او د هغې ساتنه وکړي. د سولې او سازش لارې د لانجو مخه ونیسي. په دې معنا چې ډیپلومات چې دی کله ډیپلوماسي کوي نو هر هیواد غواړي چې خپل هغه منافع یا خپل ګټې تعقیب کړي نو مقابل لوري په همدې اساس باندې دی. خو کله د هیوادونو ترمنځ سازش رامنځته کیږي یعنی څه به له لاسه ورکوي او څه به ځان ته ګټې راجلبوي چې دې ته سوله او سازش ویل کیږي. د نظر خاوند او فصیحه ژبه ولي باید د نظر خاوندي تجربه ناکي فصیحه ژبه ولري. د محاسبې مالی او اداري په علم کې باید لاسرسی ولري. د ډیپلومات د ځانګړتیاو په هکله او د هغې د مهارتونو په هکله بل نظر دی د اسلامي علماو نظر دا ده چې لطیف او نرم خویه وي یعنی نرم مزاجه وي سخت مزاجه نه وي خشن نه وي ځکه چې دغه سخت مزاجه او خشن اشخاصو نه خلک بیا نفرت کوي کرکه کوي او دوستي ورسره نه کوي. خو څومره نرم وي څومره خوش مزاجه وي خلک ځان ته راجلبوي او خپل غوښتنې پرې منلی شي. بل چې دی چالاک وي او خوشبیانه وي. چالاکه په دې معنا چې تنبل او کسل باید نه وي. ځینې اشخاص موږ ګورو چې ډېر تنبل وي یا سست وي کله چې یو کار یا دنده ورته وسپاري نو هغه په خپل وخت نه ترسره کوي یا د ډېرو فشارونو په اساس باندې بیا وروسته ترسره کوي. نو دلته چالاکي په همدې معنا چې خپل وخت په خپل ځای کې ترسره کول دي. خوشبیانه وي ښې خبرې وکړي او خبرې باید په صمیمانه اړیکې رامنځته کېږي. طامع نه وي یعنی په دې معنا چې مقابل لور نه باید طمع ونه کړي. ځینې اشخاص طامع وي د یو طمع په اساس باندې چې کله طمع کوي نو هغه خپل ګټې په نظر کې نیسي بلکې شخصي ګټې په نظر کې نیسي. خیانت کوونکی نه وي. مناسب اندام خوشرویت وي. مخکې موږ هم ویل چې اندام باید څه وي خوشرویت او ظاهري بڼه باید مناسب وي. په کنایات او اشاراتو پوه شي. په دې معنا چې ځینې خبرې چې دي په ځینې مواردو کې کنایي الفاظ استعمالیږي اشارات کېږي ورته چې دا ډیپلومات باید په دې باندې پوه شي صریح الفاظ نه استعمالوي. په اکثر اوقاتو کې تاسو به لیدلی وي چې په ځینې مجالسو کې اشارت کېږي کنایي الفاظ استعمالیږي چې مقابل لوري مخاطبوي اما په صریح الفاظو نه بلکې په کنایي الفاظو باندې. په دې باندې باید ډیپلومات هم آګاه وي. نظام الملک په سیاستنامه کې د سفیر په هکله وایي چې سفیر ځینې دندې او ځانګړتیاوې باید ولري. مخفي اطلاعاتو جمع کول دا یوه دنده چې هغه اطلاعات چې هغه استخباراتي ګڼل کېږي د سفیر دنده چې دا باید ترلاسه کړي. د میزبان هیواد په اړه باید معلومات ولري. مخکې نه مخکې د هغې د دین فرهنګ د هغې سیاسینو په هکله ټول معلومات باید ولري. زړور وي شجاع وي. سفرونه یې ډېر کړي وي. سفرونو نه هدف هم دا ده چې کله یو څوک ډېر سفر کوي نو هغه ډېر تجربه ناکه شخص وي او د دې په اساس باندې کولی شي چې یعنې د ډېرې تجربې په اساس باندې په ډېرو مواردو باندې پوهېږي. د حالاتو د پیشبیني استعداد ولري. په دې معنا چې کله سیاسي اوضاع رامنځته کېږي دا باید تحلیل کړي او پیشبیني وکړي چې څه رامنځته کېږي او موږ لپاره باید کومه استراتیژي په کار وي. د سفیر شخصیت علمیت او اخلاق د هغه پاچا باندې دلالت کوي. دغه جملې نه هدف هم دا دی چې کله یو سفیر ټاکل کېږي نو د هغې کوم چې شخصیت دی د هغې علمیت دی د هغې اخلاق دي دا ټول عین د پاچا باندې دلالت کوي. کله چې یو پاچا یو مشر سفیر ټاکي نو د دې نه پاچا هغه شخصیت ښکاره کېږي. که چیرې یو غیر مسلکي شخص ټاکلی وي غیر چې هغه په علمي لحاظ باندې ډېر کمزوري وي او په اخلاق لحاظ باندې کمزوري نه په دې معنا چې د دې هغه پاچا هم په همدې سویه باندې دی. خو کله چې سفیر ډیر علمی شخص وي په اخلاقو باندې پوره وي او مسلکي شخص وي دا په دې معنا چې د دې پاچا ډیر پوه شخص دی. نو په همدې اساس دغه ځانګړتیاوې ډیر مهم
ګڼل کیږي. نو څومره چې په سفیر کې مثلا دغه ټول مواصفات را جمع کیږي، نو دا د یو مسلکي سفیر باندې دلالت کوي چې اکثره اسلامي علما په همدې باندې نظر دي.